عبدالملک ابن مروان یو زمانہ کی بادشاہ نو خلق وچ لکه دا ابو هريره دی مان لګیا درسونه کوي دا دومره ډیر حدیث د یاد دي ناغه په امتحان کو نو دی راوغختو او کې نو او دا پردینا پوری غاړه یو دو لیکون کی کاتبان راوغختو ټیټ کاتبان او بادشاہ وی دی چې سوی ابلی کې خو جده ته پتاونه لګي دا پردینا پوری غاړه خبر شروع شوی عبدالملک ابن مروان ابو هريره ته ته خود حضور پاک صحابی او ډېر خوندور خبره دی وکړه او ډېر خشتخ کول خبره دی وکړه یاو یوی د حضور پاک یو سو حدیث امراته وایا کړه نو ډېر خدا نو حدیث یې شروع کړل کسانې وته پټ کې نولو چې دې سوی د علی کې نمبر واری لیکه دی لگیا دی حدیث وی اغیه شاعت لکی دا تا پتہ نشتا چی دا لکی لکی گی سل حدیث ہے وطا دا حضور پاک ہوئے وی دیر خوان دے راکا خدای دی خوشحالکا مجلس برخاست شو کال پس بیا ابو هريره سے برو غوختا و عبدالملک ابن مروان دا دینا ندی خبر کرد جدا من لکلی دی و بل چاہتا پتم نشتا یو بادشاہ تا پتہ دا یو دی دو لکون کو کاتبانو تا پتہ چې کېنه هغه لیکونکو ته یې غوږ ورته کېدی اوس زه ترې هغه حدیث اوس اورم چې دله یاد دي که نه دي یا وی یاره ډېر خشته ښکلې خبرې کې ابو هريره او د حضور پاک خشته حدیث وی پروس کال د دې مجلس کې یو سل حدیثه مونږ ته ویلي او مال یې ډېر خوند را کړی دی ابه راته یو ځل بیا ونه وی خو چې ومقه راته ووی بے بالکل بے رہتا ہوئے نو شورو یا وطا اقلا او اغا لیکون کو خپل کتاب تا کتل نو چه پروس کالے وطا پا کم ترتیب سلویرو پا اقا ترتیب وطا اغا سلو لستل کال پس دام ورطا یادو حالانکہ حدیث خوڑیرو حلکہ ما خود طویل لستلی دی امانا خویر دی چه کم میرے دل لستلی ترا تصر یاد کا بلبو پس زو ہوئے ما نا او مقه وتویدام ورته پتو چې پروس کال میں دالستیو او په ترتیبی وتو چې پروس کال وتلومبی سنگلومبی ویلو او مقه وتلومبی وې دویم او مغه دویم دریم مقه دریم داسې مضبوط حافظه قسم دې خلکو له خدای ورکړي یو دل په چا سوال وکړو ابو هريره ته ډېر حدیث یاد دي نو هغه وته وی بیګه امام سے کم قرات ویلو په مانځ کې داغنا یرو مونږ اکثر یې امام صاحب بیگا کم قرات ویلو اغنا یرو وی ما ته یاد دي چې په لومبي رکعت کې دا او په بل کې دا او ساری په لومبي کې دا او په بل کې دا پرون ما خام په لومبي کې دا او په بل کې دا پرون ما سوتن په لومبي کې دا او په بل کې دا نو د امام صاحب د ما سوتن قرات ته یاد نه په ما سوال کې دا سه مضبوط حافظه خدای دې خلق لور کړي نمارو دا اولی دا خدای دین محفوظ ساتل غوانی چی دین محفوظ او ذمداری اللہ غشتنا نو چی دین اللہ محفوظ ساتل غوانی او خدای پاکی ذمداری ما غشتنا نو دقا سے خلق والا خدای پیدا کرے دا مشہور صحابی دی حضرت وحشی ابن حرب رضی اللہ عنہ کم چی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید کرنے دوی چې سنگراره مدینه شریفی تا مکه چې فتح شو دی پکې طائف تا او تختید دوی ما خډیر به جرم کړی ما خود حضور پاک تر وجلې دي او داسې مې نه دی وجلې ما ته لاسونه ما ته پوزا او شونډې او سترګې او غوګونه پرې کړې او سینه مې ولا ټوکړې کړې او زړه مې تیرې استې دی او وینه مې ولا راستې دا د ما جرم د معاف کېدو نه دی نو چاوته ویل که استازی روان دی ارقا خپل استازی لګي نبی علیہ السلام لا نو استازو تاغه غږ نه کوي نو تم د یو قوم استازی په شکل کې لاړ شه دی راغی د یو قوم د استازی په شکل کې وی چې حضور پاک ته مخامخ درېدم وی پیجاندم لکه د ټول جون په مکه کې تیر کړو وی ما ته وی انت وحشیون الکه وحشی ما ویو زید انت قتلت حمزه
حمزه تا وجلی دی داسې خو نه وي چې او قد کان من الامر ما بلغک دا الله رسول چې تا ته کوم خبره رسیدلې ټیک در رسیدلې لکه چې ما وجنه څنګه راغله دا الله رسول ایمان راوړم مسلمانېږم او زما ایمان به قبول شي او کنه ډېر لوی جرم مې کړی دی وی بالکل چې ایمان راوړي ایمان دې قبول خو یو ته یو کار دی زه چې تا ته ګورم نو ما ته د هغه خپل تره هغه پرې کړې پوزه او پرې کړې غوږونه او پرې کړې سترګې او هغه ټوټې ټوټې غوښې راته یادېږي نو که ته دا مهرباني وکړې او چې ته جهاد ته لاړ شې او هلته د خپل اسلام خدمت کې او زه دې نینم نو دا به ډېر ښې وی ټیک ته د الله رسول لاړ شام ته یو ځای بل دی جهادونه یې کول حافظه څونه مضبوطه وه یو دوه کسه وغي لاړل د دې علاقې شام وی چې مونږ څنګه لاړو نو مونږ نه چا تپوس وکړه چې لکه هغه وحشي ابن حرب دلته دی دا یو پکې د عدي ابن الخيار زوی وی چې او دغه مخامخې محل دی قلا ده او د قلا سوري ته هغه د ملاس نو د عدي ابن الخيار دا زوی وی ما ځان ټول په صادر کې ونغه پټ مې کا مکمل میزان اوس پټ کا صرف سترګې مې ښکارې دی دې ته میزان نه خاو او ودرېدم وی دې د خپل دیوال په سوري پروتو او تک تور وجود لکه د مشق غوندې پړسېدلې پروت وی مونږ ورته ودرېدو ته وحشي وی چې او نو دې ورته وی دا یو ملګری د خو مخ پټ کړی صرف سترګې ښکاري وی ما پیژنې هغه ورته وکتل مخ یې پټو ساري تندې پټ دی وجود نه ښکاري صرف سترګې لکه زنانه چې مخ پټ کړي دې خپو ته یې ولا وکتل هلکه وی نور خو دې نه پیژنم خو په مکه مکرمه کې یو ښځه وه د ده پلار نوم یې واغېسته عادي ښځه وه د پلار نوم یې ورته واغېست پیژنې خو یې نه اوس د عادي ښځه وه د هغې یو ماشوم پیدا شو نو پخوا خو به د خلکو د خپل بچي دیانو له لېږل چې پی وله ورکړي نو چې ماشوم یې پیدا شو نو ما له وی څوک ښځه وګوره چې دې ماشوم له پی ورکړي نو ما ولې یو ښځه پیدا کړه وی راته وی دا ماشوم مله بوده چې پی ونه ورکړي وی هغه ماشوم مې غېږ کې واغېشته او هغه پی والا ښځې له مې وړه وی خپو ته مې وله کتل په لاره یاره وی چې ستا دې خپو ته ګورم اقه راته ښکاري دا همغه خپې دي چې هغه په ماشوموالي کې د ورونه کې مې ورته کتې نور هغه په ورونه کې نغښتې و صرف خپې ښکارېدې ده ورته مخ ښکاره کوي مقیمه دی ته حافظه وی نن سبا چې زوی کور ته راشي نو پلار دې تپوس وکړي هلکه څوک یې ته زوی څوک نه پېژنې زوی نه پېژنې هغه د خپو نه په ورونه کې وله خپې لیدلې وې په ورونه کې او بیا بالغ زلمې دي د هغې نه پسې وله خپې ولیده د خپو نه یې پېژن چې ته پلان کې دې ته حافظه وایي مضبوطه حافظه داسې حافظې خدای ورکړې یو بل تابعي تیر شوی دی حضرت قتاده ابن دعامه رضی الله عنه دا دی تابعي دی قتاده هغه قتاده ابن دعامه بستر ګړوندو عربی کې ورته اکمه وی مادرزا دړوند د مور نه چې مړون پیدای اگر موږ بسیل جان دته په عربی کې اکمه وی د مور نه چې کمړون پیدای لیکن خدای پاک والا حافظه ورکړو یو لوی تابعی سعید ابن مسیب رحمت الله علیه هغه د حدیث او درس پکاو نو دی به ولراغه وسره بناستو حدیث به ته اوریدن
نو چې هغه خپل حدیث درس خلاص کنو بیا به وتدالو ناستو نو تپوسونه به ته کول یو حدیث روزانه بدالو نو چې اوسو ورځې تیر کړې نو سعید ابن مسیب ورته وی الکا روندا صدیات کل کاسر استل کلب وی سیب یاد می دی وی خمو نننی سبق وایا شابه ما سووی دارون ورته وی قطادا وی نننی ویم که در منبیر وزی ویم وی در منبیر شروع کا نو په تفصیل وتا شروع کړه وی تانه ملومبی دا تاسو کو سالتک عن کذا فقلت لي كذا تارت دا جواب ماک ثم سالتك عن كذا فقلت لي كذا بیا مې دنا دا تاسو کو دا جواب دینا بیا مې دا تاسو کو دا جواب دینا او په دې میاس کې مې د حسن بصری رحمت الله علیه تاسو کړه وغیرہ دا جواب را کړو نو چې او درو سلور ورځو سبق او تطهیر کوم پاغه ترتیب کې پکمه دې تاسو نه کړی نو سعید ابن مسیب ورته ارتحل یا اعما فقد نزفتنی رند زم ربانیو که زما دا مجلس نزا خود نچون کلما جسم مزدو غطار سزده کلد او دا خدای شان دی لندولا دی حافظی مضبوطی بشیر جان نا تپوس کوا ویسو نمبری دا تیلفون دا تیادی دی دونا و تیادی دی چی دومنا موزر موبیل کی نیستا تی کرا تپوسو کم دا پلان کسی نمبر دی پیو ٹکی راتا ہوئی دا پلان کسی نمبر دی پیو ٹکی راتا ہوئی او یادی تو بلا نمبر دا ټولو دوستانو نمبر وته یادی اوس به تاسو کوم تاسو مخ کې بوسلو داسې مضبوطه حافظه خدای ورکړي دل خدای دې نصیب کی یو نات یو ځل ورته سو کوئی بیا د سبا یادی خدا و تفتن کی بیگا امام سے پرونگی رکھا جی کم خیرت پہ دا حافظه خدای پاک باز خلق ولور کړی دې دا پای ورکړي چې خدای د دې دیني ذمہ داری په سر غشته ده چې د دین ذمہ داری په سر واغشته نو داسې خلک پیدا کړي یو لوی محدث تیر شوی دی ابو زرعه وته وي یو الک بدلته د ابو زرعه د الک نوې وعده وکړه خدای له بته خپل استاد ابو زرعه او دا غنه به حدیث اوریدل نو کور ته بلیت نو بعض زنانه په دې خپکیږي چې ما دا خاون کور ته ولې نا وخت راځي او زمارونو ګوره سنت طریقه هم دا ده چې زما سلطان منځو کې او څه دینی ضرورت ني نو فورا کور ته وځي یو خو دینی ضرورت یې لکه جمعات کې بیان کیږي تقریر کیږي د حدیث درسي بل بیانې د دین نو بیا خیر خدا ما سلطان د مانځنه مخ کې د دنیا خبره په شریعت کې منع دي د ضرورت خبره جیز دي او به ضرورت چې دا په خوا به خلکو قصه وي نیابه نوسیتا قصه وي او نکبه دي خپل نوسوتا د ادم خان او درخانه دا څه شي دی دا الکه څنګه دی بشیر جان یاد دي کنه او دا پکې سوته وي مجنون ده ودا لیلا ده ټول ورځ په پوجره کې خلک ناس ته دا قصه به کول او دی بوډاګانو چې ماشومان قلارول دا قصه به وته کول او کوچوان با اکثر چې اس پټ ټکاونو سوالو ته به قصه شروع کړه په دې به مشغولون دا په شریعت کې معنی دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شریعت کې دې منع کړی دا منع کړی ما سلطان چې منځ کې ک دینی څه خبرې فورا دا او ک کور د دنیا خبرې ډېره خدغنی وخت باندې تیر نو دا الک براته دی حضرت ابو زرعه د نبی حدیث اوریدل خدای په خپاو نو خدای وته اوزن ویلاته ولې لیټ راځي پیدا استاد لازم ابو زرعه او حدیث ته اورم وستا استاد څه جاهل دی غل حدیث ورزي ته وسره ناس ته دا ناپوی استاد عالمانو ته سپک نه ګورې ښا او نه عالمانو بد بوای په دې خدای خپکی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث ته حدیث قدسی دی من عاد علی ولیا فقد اذنته بالحرب چې الله وی چې زما کوم دوستان یا عالمان د خدای دوستان دي کدی پس چا سپکوي زماره طرف نه وته اعلان جنگ دی الله وی
یو عالم په لار روانو، ساده سړی او باران شوی خټې وي، نو یو ښځه خاوندم په لار روانو، نو دی عالم غریب بخپوچته اغشتي، نو هغه خټې په دې ښځې په جامو ور پرېوتې، څاڅکي پې پرېوتل، نو خاوند لی پې غصه ورله، نو راغی او د عالم نه په مخ یو مضبوطه ساپېړه وویسته، وی زما په ښځې دې خټې ور وویشتې، ظالمه په قلار ځه، لته دې جوړ کړي دی، لته ویو زما په ښځه دې خټې ور وویشتې، دا ملا صاحب غریبې په دا مخ یو سپېړه وو، نو دی غریب و عجز و، څه به اوس بدل علم و جګړې به کوم، دې را روان دی او هغې په لاره لاړل کور ته، او دې په لاره لاړ، اوس د خدای جیبه شان دی، دی چې په کومه لاره ته هلته د الوی دکان مټیو والا، اوس باران دی یخني ده، نو نیکان خلک هم شته، مټیو والا وی خدای الوا مې پخه کړله ښه مزېداره ګرمه، او چې لومبې څوک راغې نو لومبې به هغه له خیراتي ورکو، بیا به خرڅو. دا مولوي صاحب پې ورغی، استاد جي لږ دې خوا راشه، ولې ما بس دا الوا ده او اوس مې تازه پخه کړه، او لومبې تو خره ما ته دوا وکړه، بیا به خرڅو. دې غریبې دکان ته دننه که او ګرمه الوی پې وخوړه، نو چې جمې وي او باران وي او ګرمه الوا وي، نو بشیر جان ته خدای خیر کړي بیا، نو چې الوی وخوړه دلته دا کارو شو، هلته څه چلو شو، هلته هغه هلک او هغه جینۍ ښځه خاوند کور ته لاړل، بره چت ته ختل، چې ختل د خاوند یې خپه وښویده او بره نه په ټس را پرېوت، سټی مات شو، مړ شو، هلته مړ شو. دلته کې دا مولانا صاحب چې الوا نه مړ شو، نو وایي یا الله سا عجیبه نښې دي او سا عجیبه قدرتونه دي، هم خلکو له سپېړې ورکې، هم پهلواګانې خوري، هم سپېړې ورکې، هم پهلواګانې خوري، هلته دې سپېړه راکړه او دلته کې الوا راکړه. هلته هغه ښځې چې خاوند چې مړ شو او خلکو ته را شور خلک رالل، یا وی بس نور پرېږدی خاوند خواصې مړ شو، خو دا یو سړي خیره وکړه. سړی څوک دی؟ وی دقسې یو مولوي صاحب لاړ او دا جامو دا پټکې او دا د شا بیره وغواړه، نور غرق نه شو، دې خواصې مړ شو. د پسې کسان په منډه رالل، دې غریب په لاره روان دی او راویې ګرځو. ورېږه استاد جي تا له چا سپېړه درکړې وه؟ وی یو. وی خو دغه د بره نه راپرېوته او مړ شو، خیره دې ورته وکړه؟ وی نه قسم په خدای کې مې ورته خیره کړې. وی ښځې راولېږلو او که نورې خیرې ګورې غر کې نه کړي، نه والله که مې خیره کړي. وی بیا دا ولې مړ شو؟ وی دا ځکه مړ شو، وی هر څوک په خپل معشوق خفه کېږي، زما د خپو نه د هغه ښځې ته دارې لاړې، نو ښځه د هغه معشوقه وه، خوښه وه، نو اپې خفه شو، نو ما له سپېړه راکړه، او زه د خدای معشوق یم، خدای په ما خفه شو، نو هغه له سپېړه ورکړه. نو حدیث قدسی دی، وريات ساتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نقل کئی دا خدای پاکنا، من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب. علماء سر بنا چیڑے اغی پس اسپکی بناوائے، یعنی خدای بیدنو باسی، پا یو زینا پا بل ایدنو باسی، پا بل زینا پا بل ایدنو باسی، پا بل زینا پا بل ایدنو باسی، دانا جی دا پوڑای ندر آگوردی و تابا ملکی، و بل زی بدن دا شی بدنو باسی، بالکل مانا کئی دا کدا دا خدای را دین خدمت کئی. دا د پیغمبر په میشن روان دي، د پیغمبر میشن هم دا چې د خدای دین خلکو ته ورسي، او عالمان هم لګیا دي د خدای دین خلکو ته رسي. نو چې د خدای د محبوب د پیغمبر میشن لاس کې اغشته او خلکو ته رسي، او تاغي پسې کنځل کې، نو خدای باندې خفه کی. لما استاد دي او زی لګم یو زیتا، او هغه استاد سو کوټه کوي، نو دا تاسو شول کچې زی والم د قرنګ د عالمان د خدای استاد دي، دی دا خدای دا دین خلقو تا رسی، او خدای و تا وی ورسوه، او خلقو تا مو چی دا زمان دین تاسو تا رسی، نو چی تا دا خدای استازی وی دا دی جو لکه چی خدای دی وو عیاذن باللہ، نو خدای خو نشیوانے او لکی دی روانیو کو، نو خدای بدانا آغی بدل اخی. خیر دا پکیو زیادی خبر آو، نو اغا خدا اخاون تا غصہ شوا، وی تاغا ملالزی سپکے، وی حدیث تدکو، وی اغلا خو ټکیم نه ور دې سنا پوی دی، بس سړی جوش کې راغی، وی خکه زما د استاد ته 1,00,000 حدیث یاد نی، نو تری په ما پدریو طلاق. اوهو خدای دا سوش شپه په غم کې تیرا شوا،
خزوی سغول میں خوړل چې ستا استاد پسې مې خبرې وکړې هغه ما سغول خوړل چې خلې نه مې ټکو وست دواړو دزو کا اوس پته نه لګي چې سبا کېږي چې شپه تېره شوه سړی ستومان چې اخر خاون خو ښځې مې ګن د خولې نه وویسته دې څه وکړل او ما بیا د خولې نه ګن ولېسته زه څه خبر یم چې استاد 100,000 حدیث یاد دی او که نه دي 100,000 خو ډېر شی دی ټول قرآن شریف 2.5 تقریبا آیتونه دي او حدیث آیت نه راکوټې دي بلکې زیات حدیث ته آیتونو نه لوی دي نو څونه تی جوړېږي نصاب یې ولګوي څونه جلدونه د قرآن عمره به تی جوړېږي سار وختي لاله خپل استاد ابو زرعه وی حضرت تعالی راغلی ما دقه واقع پیښه شو اوس دا راته وایه ما خو ویلي دي که زما استاد ته 100,000 حدیث یاد نی نو ته به ما په درېو طلاق و طلاق نو 100,000 دی یاد دي که نه دي که یاد یې خو ښځه طلاقه نه ده او که یاد نی نو بیا به ښځه طلاقی هغه ته ځای مزې کوې نه نه طلاقه ځای مزې کوې نه نه طلاقه نه دا خو راته وایه څونه دی یاد دي وی 1,000 حدیث مې یاد دي 1,000 مې یاد دي داسې حافظې خدای پاک دې خلکو له ورکړې 1,000 حدیث زمونږ او څنګه وی دا تا چې 1,00,000 یاد کړل ماشاءالله وی دا 1,00,000 قرات داسې یاد دي لکه تا ته چې سورته فاتحه دا لومبي الحمد سورته ته څنګه یاد دي وی داسې راته یاد داسې حافظې خدای ورکړې زمونږ امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه چې کوم د فقه لوی امام دی دته د حضور پاک 6,000 حدیث یاد 6,000 دومره لوی عالم 6,000 حدیث یادول څه وړه خبره امام بخاری رحمت الله علیه سوی د دې حدیث دی بخاری شریف کې تاسو وته وایي الجامع الصحيح المسند المختصر من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه دا کتاب بخاری شریف وی دا میں دا 3,00,000 حدیثونه را منتخب کړي دي 1,00,000 صحیح او 2,00,000 غیر صحیح دا غینه می دا را جوړ کړي دي 3,00,000 می یاد دي امون امام ترمذی رحمت الله علیه دا حدیثو کتابی لیکل دي وی اوزل پلارتلم وی دا حدیثو حجلتلم دا حدیثو یو لوی محدث استاد را سره قافله کې مرګره شو زما سره په لومبي ځل ملاقات شو وی ډېر خوشحاله شو وی ما ورته چې حضرت ما سره ستا یو 2 کاپې لیکلي پرتې دي ما ستا د یو شاګرد نه لیکلي دي 2 کاپې او که ادې ما ته لږ ووې نو ته زه به ستا نیغ په نیغه بېزدار ډایرک شاګرد به دی وی ورچه راوړه وی چې ما خپل سامان وکړه نو زه تیرو ته وما د هغه کاپې ما سره نه وی رانه کور پاتې شوی ما خو اوس خو مې دی مولوي صاحب ته وایي چې ما سره شته اوس به یم چې نشته نو وایي به چې راپورې ټوکې دی کولی نو سپین کاغذونه مې داسې راواغېستل وایي مې چې صاحب وایه راته وایي ما ګوته داسې په سپین کاغذ ګرځوله لګیا دی حدیث وایي ما پې ګوته ګرځوله ویناګانې په کاغذ نظر شو وایي ما ته وایي چې ما پورې ټوکې کې تا خو یې هغه ستا شاګرد نه چې مې کوم 2 کتابه لیکلي دي را سره دي اوس خو د سره سپین کاغذونه دي زما وخت ضایع کې وی مې چې صاحبه ير شوی مې را سره لیکلي مې دي قرآن ير شوی نو ما وی چې اوس په تا ته ملامت شو نو سپین کاغذونه مې راواغېستل خو خیر خفه کېږه ما چې تاسو نه ماته یاد مې شو وی ما ته وی چې واوروه وی چې څومره حدیث راته هغه استاذ ویلي نو اول نه اخره پورې مې ورته فرفر واورول وی دا دې مخکې یاد کړي که اوس دې یاد کړل وی ما ته دقه اوس مې چې تا نه واورېدل یاد مې کړل وی داسې حافظه خو مې د چا نه ده لیدې او د ډېره ناشنا راته بله ویم دې په آخر وخت کې په سترګو ړوند شوی نو یو ځل حج لته امام ترمذي رحمت الله علیه حج لته په قافله کې په اوښ باندې سور نو چې یو ځای له ورسېد نو سر یې داسې ښکته کړ داسې ټیټې نو چې سمن دې لاړ نو سر یې اوچت کړ نو مرګر ورته وی صاحب دا سر دې ولې ښکته کړ وی دلته ونه نه وه وی نه ونه خو نشته کولو لاره ده وی خلک ودرېږي قافله ودروله هله د دې کلي والا نه تپوس کوې دلته کلی شته بوډاګانو نه تپوس وکړې
پخوا چې به مونږ حج لتلو زما سترګې جوړې وې نو چې کم سړی به په اوښه سورو نو دلته یو اونه و د هغې خرام په دې لار را ټیټ شوی و نو هغې سره به یې سر جنګېده نو سر به یې ښکته که چې مونږ جوړو مونږ به دا چل کو نو ما اوس هم دا سوچ وکړو چې دا د خرام هغه ځای دی او خرام دی دلته نو ما سر ښکته کو او تاسو وایئ چې اونه نشته خرام نشته نو معلومیږي دا چې حافظه کې مې فرق راغلی دی معلومات والی نو چې د کلي د مشرانو نه تپوس وکړو نو مشرانو ورته وي دا مولوي صاحب ټیک وایي دلته پخواونه وه ازاله شوه غورځېدلې ده نو چې څوک به په اوښه سورو نو سر به یې ښکته کو ګنې سر به یې ورسره جنګېده زمونږ د کتابونو کې یو لومبې راکوټي کتاب د نفت العرب وته کې یو واقع ده یو سوالګري سوال وکړ وی خیر راوړی خدای مو بخه نو د لرګي په کاسه کې ولا خیر ورکړ هغه سوالګري هغه کاسه وتښتوله چې دا خړون دی را پسې منډه نشي والی وی تښتوله نو ډیره موده پس دی په مینا کې ناستو نو یو سوالګري چغه واله وی خیر راوړی خدای مو بخه د کلک د مټو نیوه وی هغه کاسې والا خو نه وی یمو مکه یمه وی سول کاله پسې د آواز نو پیژند وہ بشیر جان سره هم څوک میلاو چې لکه نن ټول تقریر پتا دی یار نو خطا دی وی پلان کی په خیر आवाज د خلک په جنګلو کوي دا سه حافظ خدای پاک دې خلکو لور کړي زمارونو د دین زیات درته وې زمون شیخ الهند مولانا محمود الحسن رحمت الله علیه په یو میاش کې قرآن شریف یاد کړی نه حافظ او مولانا خلیل احمد سهارنپوری رحمت الله علیه چا چې د ابو داود شریف شرح لیکلی بدل المجهود په 2 میاشتې کې قرآن شریف یاد کړی او مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه شیخ الهند صاحب د مالټې په جیل کې قید او په تور اوبو کې انګریزانو نیولو د ولا ځان ورساو نو هغه چې د جیل داروغه ته امام دنکا وی تعالی کروږي کله ونه خلق د جیل نه تختیو ته ما دنکا ویو زه مجرم مې څه جرم نه کړی دی وی دا ما شیخ الهند چې کوم جرم کړی مولانا محمود الحسن رحمت الله علیه وستانوم سده وی زمانم حسین احمد دے وی بس ٹک تا تاپس خودمون پولیس والا گرزی خرج پخپل رالی نو چی دن نشو جیل تا نو شیخ الهند سے بوتا وی حسین احمد تیم راوستے وی سیب ستا خدمت لخدای راوستم نور غگی وتاو نو دا رمضان میاش شو نو شیخ الهند صاحب وی الا سوک حافظ گورے چی ختم پتراو کران لال نشی دکا پا جون کی مدا سنت چتا ندی پریخی نو پټول جیل کې بارکونو کې چې معلومات وکړل نو یو حافظم پکې نو شیخ الهند ډیر زیات خپه شو وی حافظ پکې دی دغه وخت په الله شیخ الهند صاحب هم قرآن شریف نو یاد دی ګوري وست بډاوالی کې یاد کړي یو حافظم نشته پټول جیل کې څخ کال خو بدا سنت زمونږ نه پاتې شي مولانا حسین احمد صاحب دې صاحب تماته دوا وکړه چې ماته خدای یاد کی دروازه به یو سپاره یادوله او د شپې به پتراو کې اورول ورته دریم یو میاش تیر شو په دې میاش کې دیر سپاره قرآن هم یاد شو او پتراو کې و عمره شیخ الهند صاحب خاطی یادول چې زه به نه یادوم هغه په شروع کړ 2 میاشتې کې هغه قرآن شریف یاد یو مولانا صاحب د هغه خپل یو واقع ذکر کوي وی مانه دو داسې کاره شوي دي یو ښه دی او یو بد دی چې دا دواړه کارونه په جون کې به د چا نه نی شوي یو مې ښه کار کړی دی جون کې به نه چا کړي نه به یې څوک وکړي یو مې بد یو کار کړی دی چې اب هم په جون کې نه چا کړي نه به یې وکړي شاګردانو ته مولوي صاحب دا راته ووایه چې دا ښه کم یو بد کم وی ښه دا چې د عالمانو مجلس کې ناستو نو عالمانو زما صفت شروع کړ چې دا ډېر ښه مولا دی خپلو ملګرو ته او ډېر ښه عالم دی او دا صفت ته او دا صفت ته خو یو نقصان پکې شته چې قرآن یاد نه دی حافظ نه دی
او زمونږ د کلی پلان کې سړی ډېر ښکلی حافظ دی، پلان کې مولوي صاحب ډېر ښه حافظ دی، پلان کې مولوي صاحب ډېر ښه حافظ دی، نو په هغه مجلس کې د حافظانو صفت وکړو او زما صفت یې مو که خو زما حفظ یې پکې یاد نه کړه چې دی حافظ نه دی. یاره وایي چې رالم نو قرآن شریف ته کېناستم، نو چې کېناستم نو په 3 ورځې کې مې قرآن شریف یاد کړ. وی دا مې هغه ښه کار کړی دی چې دا به نه چا کړی نه به یې څوک وکړي، او بد کار مې کم کړی دی. وی بد کار مې دا کړی چې یو مجلس کې ناستم د دې عالمانو خلک صفت دا چې تقریر لې راغواړي دا اکثر دې صفتونه کوي. نو زمې دونه ډېر صفتونه وکړل ډېر زیات چې ما په دې اړه کې وی چې او الکه واقعي زه خو لوی مولی یم او واقعي زه خو ډېر نیک یم. وی کبر راکې راغی، عجب خود پسندي چې ورته وایي دا ځان راته خوښ شو. روز د جمعې وه، وی چې کور ته لاړم د جمعې مانځه نه مې ځان تیارو، نوکونه مې واغشتل، زیاتی ویښته مې واغشتل، نو ګیره مې غټه شوې وه. نو قانون دا دی چې ګیره چا غټه شي نو که وله ګوتې نوړې هم خیر دی، خو که د موټي نه زیاتي اخلي نو هم خیر دی. نو زما د ګیرې ویښته غټ شوي نو ما قینچي را واغېسته چې دا موټي به پې کېدم او دا زیاتي به ترې کټ کړم. نو ما وی بس دا کار شروع وی قدرت الهی ته ګوره، موټي مې چې ولګاو نو خطا شوم، د موټي نه مې بره پرې کړه، لاندې نه بره مې پرې کړه او خیال مې رانغی د موټي نه مې چې بره څنګه پرې کړه ومې لامبل او جومات ته را روان شوم. یو م راته نیغ نیغ ګوري چې خدایه دا په مولوي صاحب څه چل شوی، د خو د ګیرې نه سپلو برش جوړ کړی، دا څه بلا پې شوې ده. او پوه شوم بس وروتي وم اسیم په ممبر کې ناستم، یو م راته مولوي صاحب ګیره دې قینچي کړی، مولوي صاحب ګیره دې داسې چل شوی دی. ما وی بس وشو چل، نو غلطي وشو غلطي، ما خو په موټي کېښود او ما وی لاندې کټ کوم او پې نه شوم د بره نه مې کټ کړه. نو ګورې بیا چې څوک ځان کې کبر عجب تکبر پیدا کړي نو که مضبوطه حافظه د 3 ورځې کې قرآن یادوي نو خدای ورسره دا چلم بیا کوي، کبر به نه کوي. پته ولګېده چې دا لویه حافظه دا د انسان خپل کمال نه دی، دا د خدای له طرف نه ده، الله یو داد ورکړي. خو یاره بعضې خلک حفاظت به کوي. زمونږ علامه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه ډېر لوی عالم و، د احادیثو لوی استاد، مسلمه شیخ الحدیث، په دارالعلوم دیوبند کې شیخ الحدیث و. بیا لال دابیل ته، دابیل کې شیخ الحدیث و. او زمونږ د علامه شمس الله افغاني رحمت الله علیه د استاد. نو زمونږ باباجي وي زما استاد و، زم درس ته ناسته مې کړې، باقاعده دوره حدیث نه وی درس کې به سره ناسته کړې. هغه چې خدای کما حافظه ورکړي. علامه شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه وی یو ځل ناستو، علامه شبیر احمد عثماني صاحب څوک دی؟ دام شیخ الاسلام دی، لوی عالم او دومره لوی عالم دی شبیر احمد عثماني صاحب چې دا مسلم شریف یو شرح یې لیکلي د فتح الملهم ورته وایي، فتح الملهم ورته وایي د مسلم شریف شرح ده. وی مجلس کې ناستو، چا د یو حدیث تپوس وکړو چې دا پلان کې حدیث به کوم کتاب کې؟ وی خلق غلی شو، ما ته مونږ ته یاد نو، حدیث ما اورېدلې دی خو یاد یې درانه چې دا کوم کتاب دی. وی انور شاه کشمیری رحمت الله علیه وی چې دا د مسلم شریف د 2م جلد د پلان کې باب حدیث دی. واقعي مغه وا نو دی وی زه حیران پدیم چې مسلم شریف په دیوبند کې ما خوله خوبه دغه ورځو کې شرح ما لیکلی ده او ما ته یاد نه چې پلان کې ځای کې دی. او شاه صاحب خدای خبر چې څو کاله مخکې مسلم شریف خولی دی ویلی دی او هغه ته یاد دی. نو په دې ګوجراواله کې یو ځل څه مناظره وه د غیر دینو سره، جج له لاړل، نو چې هغه کوم غیر دین نو هغه یو کتاب جج ته پیش کړ. وی صاحب
دی مولیانو دا کتاب دا دی لیکلی او دا مسئلے پا کی زمون لیکلی مولیان چپ شو واقعی اگر دا دیوبان علماء لیکلو انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ وتوی وجد شب ترا دا کتاب دا لاس لیکلو چی کتاب تیدا سیو قتل مخامخ وجد شب دی کی یو جملہ پریخی دا دی کتاب کی دی دو کرخو کی لان دی یو کرخ بمینس کی پریخی دا عبارت ذکر خطا شوی دی وی تاثر سے دلیل دی وی دا کتاب ما تا یاد دی عبارت ما تا یاد دی ججوی بل کتاب بل تاریخ کی روڑے چی بل تاریخ کی ولی کتاب روڑو چی انور شاہ کشمیری سے میرو اقا سٹی کو خطا چاوتوی صاحب تا پتا وا وی اویش کالا مخ کی میں دا کتاب لوستے دی اویش کالا مخ اور آتا یاد نو رب العالمین چی قرآن شریف کے فرمائی اللہ پاک چی انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون نو دا قرآن دا حفاظت سرا اللہ دا جغن دین دا حفاظت ذمہ داری غشتے را تر قیامت پوری با دین محفوظی حدیث پاک کی راضی لا تزال طائفت من امتی ہمیشہ بدما دا امت یوڑا لبائی ظاہرین علی الحق فحق بغالبی ظاہرین علی من ناواہم او پا دشمن بغالبی یقاتلون علی الحق او پا حق پا مقابلہ کی بلگی خپل جہاد بکی حتی یقاتل آخرهم المسیح الدجال اخیری با دا دجال سر دی مقابلہ رازی اسلام بنا رکی گی دا بغالبی انشاءاللہ او قرآن بنا ختمی گی دا بتر قیامت پورے موجودی او دا قرآن شرح احادیث دا بم تر قیامت پورے محفوظی انشاءاللہ او کسو پکی پدامینس کی سرد و بدل اخوا دی اخوا کئی نو حقانی علماء خدای پیدا کری دی اگا حقانی علماء با داغی تدارک کی خلق و تبسی او غلط خی خکارا کئی یعنی دی انگریزان سون اخوارے ندی کرو دا قرآن پا مقابلہ کی دی غلط منانی لکلے دی او بازار تیرستے دی لیکن علماء کرام و حافظانو چے غلط تکتلی دی نو فوراً خلق و تیلانو نکلی دی چے لکہ دا قرآن غلط دی گوارے دا پلان کے کارخانے چاپ کړي دی ګوره ا کارخانه توبې وباسي چې موږ نه غلطي شوی د غلطي نه خلق بیا پاغي پابندي ولګي چې د قرآن شریف به بالکل نه لري دا خدای د دین حفاظت کوي د حضور پاک مبارک د زمانه نوال درو سپور دا سه خلق خدای پیدا کړ په زرګونو مسلې به د قرآن شریف ته استلې او په سونو مسلې به د یو حدیث نه استلې او پاره غټ کتابونه لیکلي د قرآن قسم په خدای دومره خدمت شوی دی چې دومره خدمت په وخت د ځمکه یو کتاب نه دی شوی دویم نمبر لوی خدمت چې شوی دی هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک او احادیث شوی او دریم نمبر چې د ټولو نه لوی خدمت شوی دی نو هغه د هغه مسلو شوی دی چې د قرآن او د حدیث نو خلی شوی دی هغه ته فقه وایي د خلق خدای بینا ور سره پیدا کړ د خلق خدای محبت ور سره پیدا کړ تاسو ګورئ د قرآن شریف څو نافذار دي یو ځل تلو مسوات نه انت ما یو شاګردو هغه د جنکو مدرسه ده نو مالې او ماشوم نه سي پټې نه ماشوم دومره ماته مولوی صاحب دریانه تاسو دا د قرآن حافظ ده چې ما وتو کتل مې بعد انسان د عمر نه زیاتی خو قدر کوټي وي مې بچی د سونه عمره وې د 12 کال وي پټې نه ماشومه میں ټول قرآن دی وی یاد مې دی مې تاسو وروړی قرآن شریف په قرآن شریف کې مې ته ځای په ځای تپوسونه وکړل داسې فر قرآن او یوازې د قرآن تلاوت نه د تجوید د اصولو مطابق تلاوت یې راته وکړ یو ځل مې دا دی کیم کې مونځ کو نماز خوتل نو ما سورۃ یوسف تلاوت کو اس میں لا یرم دی نو ما هغه ځای را نه ټکی یې د کوم ځای مې لوستو نو ما یو ټکی پاتې شو هغه داسې چې کاټه کې پاتې مشي نو مونږ په صحیح کېږي مننه نه دی چې سلام مې وګرځاو نو یو سړی او ماشوم په غیږ را پسې راوځي په غیږ کې راوځي دونه پټینه په خپل قدم غشته په غیږ کې راوځي
ما ته مولوی صاحب زما د ازوی وي چې دته یو ټکی غلط وي مې تو درو غیګ نه کوس کو اشاعه ولاړو مې بچی کم نه مې غلط وي مې دا پلان کې یاد کې یو ټکی پرې خو مې ته وایا اگر راته وي انور علما شاته ولا مې دې ټیک وي او ټیک وي مې بچی دا صورت یاد دې کټول قران وینا وی ما ته په قران شریف کې ډېر سورتونه یاد دي خدا سورت یوسف مې پکې یاد کړې څومره جنکه دا قران شریف حافظانه الله کان په پرېدا څومره جنکه دا قران شریف حافظانه څومره لکه او جب پر دیدا زه پښتون ته پښتو یادول آسان دي عربي خو پر دی جب غټ کتاب او متشابه ایتونه او بل سره دا خدای پاک د مسلمان پزړه کې د قران سره مینه پیدا کړی دا د مسلمان پزړه کې الله د خپل ځان سره مینه پیدا کړی دا د مسلمان پزړه کې د دین سره خدای مینه پیدا کړی دا نو سړي بچی لا پیدا ني او پړه کې دارمانی ډېر خلک ماته ویل چې دوا کا کمال خدای زویرا کړم زب په حفظ کو یاره کمال خدای زویرا کړه زب عالم جوړو تاسو هم دا نیتونه وکړئ دا خبره ډوډۍ خدای ورکړي قسم په خدای کله کې دا سوچ مکه چې ډوډۍ به کم ځای نه روزي د خدای په لاس کې ده عزت د خدای په لاس کې ده جون د خدای په لاس کې ده مرګ د خدای په لاس کې ده دواړه جهان د خدای دي او مونږ ټول د خدای داسې بچي ځان نه رستو پرېدا چې ستاج د پاره فایده مني اب عالم او حافظ وي او کدا سي بچي د نرستو پاتې شو چې هغه رشوت خوري اغا زناکاری ابدملی اداکوی اغلی نو قبر کې به د تخ مضبوط کو تکنی ولی سم بده وډا بای چې دا تا پرېخه د ګند ځان نوستو پرېخه نو سفید شو بیا بهر کې خبره مې دې پورې کوله چې الله پاک د دین د حفاظت ذمہ داری غي نو ډېر ویل خلک دا ډېر وی تاریخ ته هم دا یو څو مثال ده درکړ یو اخیری بل د تبم نو بس کوم یو لوی عالم تیر شوی د ابن شهاب زهری رحمت الله علیه محمد د نومو د پلار نوم مسلم د نیکو نوم عبد الله د نیکه د پلار نوم عبید الله داغه د پلار نوم مسلم داغه د پلار نوم شهاب نو خلق ورته ابن شهاب زهری وي داسې مضبوطه حافظه وا چې بازار کې وته نو غوګونو کې به مالو چاغوته منډل چا وته ویلي وی د خلکو دا شور او دا چغه خبره ورم وی دا مې بیا یریږي نه دا سه حافظه او زما غرض خدای رسول الله مبارک د دین یادول دي نو بیا دا خبره راته یادېږي هغه ته نقصان رسي دا سه حافظه خدای ورکړي دا دین حفاظت نو رب العالمین په قران حکیم کې اعلان کړی دی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون نو یو د حفاظت ذمہ داری چې الله غشتر یو ذریعہ دغه دا چې خدای داسې خلق پیدا کړی دی هغه صحابه زمانه نه والا چې هغه له خدای مضبوطی حافظه ورکړي دي او دغه قران او قران سره متعلقه چې کم نور سيزونه دی هغه په حافظو کې مضبوط ساتل یو ذمہ دار یو دار او دویمه ذریعہ د حفاظت هغه عالمان او حافظان دي دا حافظي د دوی دي او دریمه ذریعہ د حفاظت هغه دینی مدرسې دي او جماعتونه دي په دې کې خدای دین محفوظ کړي دا الله د مسلمانانو په ضرورت د مدرسې بیا څوک چلای هم تاسو چلای تاسو سره امداد کوي نو دین زمون دین دی ها خدای مونږ لرا کړی دی الله وی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی نو خپل وته نعمتی انعام ویل دي چې زما خو انعام دي خو دینی نه دی ویل دینکم تاسو دین دی ابن نعمت زما دی انعام خو دین تاسو دی تاسو دین سمانا چې حفاظت به تاسو کوي اخلاق به تاسو یو بل نه به تاسو دکوي یو بل ته به تاسو خای عمل به تاسو کوي او جنت ته سلام تاسو زه دا دین زمون الله ذل جلال دی زمون د دین حفاظت وکي خدای دې مونږ دیندار کړي الله دې زمون بچي عالمان کړي خدای د عالمانو حفاظت وکي خدای د دیندارو حفاظت وکي